لنډه عبرتناکه کیسه. یو زوی له خپلې مور سره څه وکړل، داسې کیسه چې زړونه لړزوي او غرونه چپه کوي. امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. په یوه لرې کلي کې یو غریب هلک اوسېده. نوم یې احمد و. پلار یې ډېر پخوا وفات شوی و او مور یې د خلکو په کورونو کې کار کاوه تر څو احمد ته ډوډۍ پیدا کړي. احمد ځوان شو خو زړه یې سخت شو. تل به مور ته ویل: مورې ته ولې دومره کار کوې؟ نور مه ځه، خلک در باندې خاندي. مور به غلی شوه خو په زړه کې به اور بلیده. یوه شپه مور د کار نه ناوخته راغله. لاسونه یې ژوبل وو. احمد پرې غږ وکړ: دا څه حال دی؟ ما ته شرم راځي. مور ورو وویل: زویه، نن مې ستا د کتابونو لپاره پیسې پیدا کړې. احمد کتابونه واخیستل خو مور ته یې ونه کتل. وخت تیر شو. احمد ښار ته لاړ. تعلیم یې وکړ. نوکري یې واخیسته. کور ته به ډېر کم راتله. یو ورځ د کلي نه زنګ راغی: احمده، مور دې ډېره ناروغه ده، که راځې ژر راشه. احمد وویل: زه مصروف یم، وروسته به درشم. خو وروسته هېڅکله رانغی. ناوخته پوه شو. څو ورځې وروسته بیا زنګ راغی: ستا مور وفات شوه. احمد ته داسې ولګېدل لکه غر چې پرې راولوېد. کله چې کلي ته ورسېد، مور یې د خاورې لاندې وه او د مور په زاړه صندوق کې یو کاغذ وموند. پر کاغذ لیکل شوي وو: زویه احمده، که دا لیکل لولې نو زه نه یم. ما تل ستا د خوشحالي دعا کړې ده. که زه تا ته شرم ښکاره کېدم، ما وبښه. احمد په قبر کې ولوېد او چیغه یې کړه: مورې، مورې، ما وبښه، ما ناوخته وپېژندلې، خو وخت تېر شوی و. عبرت: د مور دعا ژوند جوړوي، د مور اوښکې ژوند ورانوي. چې قدر یې ونه کړې، افسوس پاتې کېږي. نو خوږو اورېدونکو، باید موږ او تاسې په ژوندونې د مور قدر وکړو. او وروسته له مرګه بیا بې معنا ده. نو خوږو اورېدونکو، که مو کیسه له پایه راسره اورېدلې وي، نو زموږ د درد او شاعري یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې لازما راته ووایاست چې د چا مور ژوندۍ ده.